ستاسو ورور ظاهر الله زیار لکه نور کل په شان د پروګرام ګلورین شیبو ډالۍ په لاس تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن مې ګلورین شیبې د باجوړ ښاغلې غښتلې او ستایلې خاورې له راوړي دي او په دغه خاوره زیږېدلي دوه ستر نومونه زما په چپ طرف ناست باچازاده حیران صاحب چې د تعارف محتاج نه دی، زما په ښي طرف باندې ناست محمد خان باجوړی چې د استادانو استاد دی. د باجوړ په سیمه چې څومره مشران شاعران دي یا ادب سره تعلق ساتونکي خلک دي، هغې د باچازاده حیران صاحب او د محمد خان باجوړي صاحب تر سوري لاندې روزنه او پالنه شوې ده. ګرانو کتونکو، د دوی سره د خبرو شروع کولو نه مخکې زه یوه خبره کول غواړم چې دا هغه خلک دي زما تر څنګ زما ښی چپ طرف ته چې ناست دي، کله چې په دې سیمه د باجوړ په دې خاوره د اور او د باروتو د اوسپنې بارانو، نو دا هغه خلک وو چې د ژوند او جانان سندرې والې، دا خاوره یې ستایله، دا قام یې ستایو، د امن غږونه یې کول. لکه ما ته اوس هم یاد دی چې د حیران صاحب یو نظم په هغه وخت کې لیکلی او بیا په دې ریډیوز باندې په میډیا باندې کافي هغې ته پذیرایي میلاو کړله چې ما چې په رور او ورور په ما وجني، ما چې په رور او ورور په ما وجني، په دې کې څه د دې وطن ګټه ده؟ د نوي دور فلسفه ورانه ده، کور مې وران شوی دی، حجره ورانه ده، اوس به د زړونو کیسې چرته کوو. دا هغه خلک وو چې په هغه وخت کې د امن چغې وهلې، د ژوند او د زندګۍ سره د محبت چغې وهلې. نو حیران صاحب زه د خپل طرفه او خپلو ګرانو کتونکو طرفه ستاسو ډېره شکریا ده کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو موږ سره کېناستئ. ډېره مننه جي، خوشحاله اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اورېدونکو مینوالو ته د زړه تله سلام کوم. الله په دعا یم چې الله تعالی مو په خپلو نیکو مقصدونو کې کامیاب او بریالي لره. مننه حیران صاحب. زموږ ګران کتونکي دا وخت تاسو د کیمور ټلویزیون د سکرین د لارې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ویني، ستاسو مینوال دي، ستاسو خوښونکي دي، هغې ستاسو نه دا پوښتنه کوي چې تاسو د باجوړ په سیمه کوم ځای کې پیدا شوي او تاسو چې کوم دی د کوم وخت نه شاعري کوئ او د شاعري لومړی استاد مو څوک و؟ ډېره مننه جي. زه خو د باجوړ ایجنسۍ د اسلام ډیری کلي اوسېدونکی یم، د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لرم، په قوم عثمان خیل یم. شاعري مې د 1985-86 نه شروع کړې ده. ابتدایي شاګردي استادي چې ونو نور ډېر ملګري پکې وو چې هغوی نه ما لاسنیوه کړې ده. که د ټولو نومونه اخلم نو وخت به ډېر واخلي، خو ما سره چې زیات په شاعرۍ کې لاس اړولی دی یا ما د هغوی د سوري د لاندې وخت تېر کړی دی، نو هغه محمد خان باجوړی صاحب و. اصل حیران صاحب تاسو ته یاد شي چې تاسو لومړی کوم شعر لیکلی او یا کوم غزل مو لیکلی او داسې ذهن کې راځي؟ یاره جي د هغې خو ډېر وخت شو. کوم زما چې لومړی کتاب و دار او دیدار، نو هغه زما ابتدایي شاعري و او هغې کې داسې مات ګوټ شعرونه وو چې زه چې د ښایست په نظر پرېوتم مینه شوم، د زړونو په سر پرېوتم. زه چې د ښایست په نظر پرېوتم مینه شوم، د زړونو په سر پرېوتم. وخته چې د عشق په تور دې تور کړمه، وخته چې د عشق په تور دې تور کړمه، اوس د دلایلو په غر پرېوتم. ستا زلفو سوری چرته رابشي، ستا زلفو سوری چرته رابشي، زه ورته د اوس نه پر نور پرېوتم. نن چې د په ډک محفل کې یاد کړمه، نن چې د په ډک محفل کې یاد کړمه، مالګه د رقیب په پرهر پرېوتم. خلک په تیرو کې جندګونه خوري، خلک په تیرو کې جندګونه خوري، زه حیران په زیړ مازدیګر پرېوتم. ډېر ښکلی حیران صاحب. هسې که موږ ګورو په دې معاشره کې، په دې سوسایټي کې، په دې چاپېریال کې یو شاعر یا یو ادیب د خلکو په زندګۍ کې بدلون راوستلو کې څومره کردار لوبولی شي، نو هغې ته تاسو په څه نظر وګورئ؟ آیا تاسو دا څومره عمر شاعري وکړه ده، تاسو څه داسې تبدیلي محسوسه کړه چې ستاسو د شعرونو نه یا ستاسو د لیک نه تبدیلي راغلي؟ مننه جي. خپل ځان خو به نه یادوم ځکه چې زه ډېر مات ګوټ لیکوال یم او صرف د دې فن سره مینه ده. خو نور په کومه معاشره کې چې ادب ورک شوی دی، هغه ولس د خپل وخت نه مخکې ورک شوی دی. او ادب زه کله دا خبره ډېره زیاته کوم چې ادب د مانځه نه وځي نو تش ښکته کېدل او پورته کېدل پاتې شي. نو ولس په ادب باندې رایو شوی دی، ځکه چې په مذهبونو او په قومونو څوک نه رایو کېږي. که غیر دینه خلک هم دی، نو که هغوی د انسانیت خبره وکړي او د ادب خبره ورته وکړي، نو هغه تا سره مني. لکه څنګه چې فرض کا مرګ دی،
نو ډېر قومونه ډېر ولسونه داسې دي چې ډېر څیزونه نه مني خو مرګ هر څوک مني. نو زما په خیال باندې چې ادب او مینه دا هر څوک مني او چې دا د چاپېرچل نه وځي نو مثال یې د بېپړي څاروي شي. نو ادب چې نه وي هېڅ څوم نه کېږي، نه ترقي کېږي، نه ورورولي کېږي، نه کور کلی کېږي. که د پلار او د زوی ترمنځ ادب ختم شوی دی نو کور وران دی، او که د ولس ترمنځ ادب ورک شوی دی نو ملک وران دی، کلی وران دی، علاقه ورانه ده. نو دا ادب ډېر لوی لاس دی په معاشره کې او خدای دې وکړي چې دا موږ لږ په خپلو پښو باندې ودرېږو، ځکه چې په موږ پسې ډېر د رقابت اوږده اوږده لاسونه راپسې دي د دې ادب د دې چوکاټ نه وباسي. خو انشاءالله چې زموږ په وجود کې سا قدر کوي نو موږ به د دنیا ګل ګل ته خپل کلچر، خپل دود، دستور او د دې نه مخکې ادب رسوو انشاءالله چې رسېږي. هران صاحب ډېره مننه. اسې که موږ وګورو تاسو چې کوم غزل وایو یا تاسو کوم لومبی کتاب که موږ وګورو دار او دیدار، نو په هغې کې د ژوند او جانان د خوشحالو د سپرلو سندرې دي. که دغه ځای نه موږ داسې رازو تاسو بل کتاب ته راشو نو اوښکې اوښکې سترګې، په هغې کې داسې خبرې دي چې کور مې وران شوی دی، حجره ورانه ده، اوس به د زړونو کیسې چېرته کوو. دا دومره څه څنګه وشو او تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟ د یو شاعر په ذهن باندې دا دومره تبدیلي د څه ډول راتلی شي؟ یعنې چې زه تاسو دا خبره وکړم چې موږ کله نه سوکالي وي، ناسته ولاړه وي، خپلوي یاري دوستي وي، نو هغه وخت کې بیا دا خبرې څوک نه کوي او نه کېږي. دا د حالاتو نه هر څه راوځي. لکه مخکې د دې نه چې مخکې موږ کومه شاعري کوله نو ګودر و، منګی و، مازدیګر و، جومات و، حجره وه، ناسته ولاړه وه، زموږ خپل چاپېرچل و. اوس دا شیزونه زموږ پرې ذهن په زور راځي. هلته مړی وشو، دې ځای کې مړی وشو، دې ځای کې ایشتلی وشو، نو زموږ په زړه باندې هغه ځای کې بم راخلاص شو، دغه ځای کې د بارودو سورنګ دی، 2 کسان پکې مړه شو. نو زموږ په ذهن باندې په خپله باندې دغه راځي. لکه دا زموږ د وس خبره نه ده چې دا موږ په شعر کې رانغاړو، دا د حالاتو غوښتنه ده، د وخت غوښتنه ده. او حالات دومره زورور شو چې موږ ته یې کورونه وران کړل، موږ ته یې حجرې ورانې کړې، موږ ته یې جوماتونه وران کړل. زموږ کوم د پښتو زموږ د ژوند چې کوم چاپېرچل و نو هغې ویجاړ کړه، ورانې کړه. نو زموږ په ذهن کې اوس هغه د ګودر او د منګي شعر نه راځي. که راځي نو داسې ډېر کمتر راځي. زموږ په ذهن کې او زموږ په چاپېرچل کې چې کوم د بارودو لوګي دي او کوم د ګلو اوازونه دي او زموږ کوم مشران دي او کوم زموږ د سر خلک وو هغه رانه مړ شو. نو اوس موږ دغه لیکل به خامخا کوو او دې زموږ په دې دود دستور پسې، زموږ په دې پښتو پسې ډېر د رقابت اوږده لاسونه راپکې دي. او زموږ لکه پښتانه په خپل ځای زموږ په دې ژبه کې یو زور دی، په دې پښتو کې یو زور دی. ځکه چې ته د یو پښتون نه تپوس وکړې چې هلته دې ځای کې ډېر خوار یې، ډېر غریب یې، بل ځای ته لاړ شه، بل څه کاروبار شروع کړه. نو لومړۍ خبره ورته د هغه دا چې زه دلته پښتو ته ناست یم. نو موږ پښتو ته ناست یو، د دې پښتو دپاره چې هر څه په موږ باندې تېرېږي دا به موږ کوو، ځکه د پښتو نه بغیر موږ نیمګړي یو. چې پښتو نه وي زموږ په دې ژوند کې هېڅ هم نشته دی. نو زموږ کوم چاپېرچل چې دی هغه زموږ د وخت حالات وران کړه او په دې پسې ډېر لوی لوی لاسونه ورپسې دي. او زه کله کله دا خبره زیاته کوم چې د پښتنو سره د یهودیانو د نسوارو جنګ نه دی، د پښتنو سره د ټولې دنیا جنګ دی. نو بس دې جنګ د لاسه موږ خوار یو، خپل همت به نه بېلو. انشاءالله چې یو ځل به د مرام په ډګر باندې ودرېږو انشاءالله. الله دې وکړي. ګرانو کتونکو، واقعي او حقیقت هم د دې دغه دی چې دا خلک په ژوند مین دی، دا خلک د سپرلو خلک دی، د ګلونو خلک دی، د رڼاګانو خلک دی. د پښتون کوم تصویر چې نړۍ ته ښودلی کېږي، یقینا چې په ټلویزیون په کوم سکرین باندې موږ وګورو، که د دهشتګردۍ ذکر راځي، پټکې د پښتون پټکې، دستار، د پښتون واسکټ، د پښتون شمله، د پښتون غټې غټې لمنې، دا به ښکاره کېږي. خو حقیقت کې د پښتون دغه تصویر نه دی. پښتون په ژوند مین دی، پښتون په جانان مین دی، پښتون په وطن مین دی، پښتون په ژبه مین دی، پښتون په انسانیت مین دی. همدا خلک دي چې ستاسو وړاندې دي، ستاسو سره د هغې د زړه درد په زړه کې چې کومه جذبه ده هغه ستاسو شریکوي. حیران صاحب، زه ستاسو ډېر شکریه ادا کوم. زموږ ګران کتونکي به ستاسو د کلام هم په انتظار وي، ځکه چې کوم انټرویو کې په کومه ناسته کې چې ستاسو کلام ونه اورو نو نیمګړی به وي. نو زموږ ګران کتونکي تاسو دا وخت نیغ په نیغه کیمور ټلویزیون د سکرین د لارې ویني، نو خپلو ګرانو کتونکو سره به شریکوم. ډېره مننه چې ستاسو چې کومې خبرې زموږ د چاپېرچل په هکله وکړې. یو غزل درته ویم او د هغې په هکله یو 2-3 شعره نیمګړي نیمګړي چې هله زر راځه ډېر لږ وخت له ایثار دی، هله زر راځه ډېر لږ وخت له ایثار دی، د دنیا ژوند د 15 ګوتو شمار دی، د ابدال د
د مقبرې نه آواز راغی د ابدال د مقبرې نه آواز راغی دا د چا په پښو کې پروت زما دستار دی دا خبره په راتلونکي وخت پرېږدمه دا خبره په راتلونکي وخت پرېږدمه چې څوک فن کوي حیرانه څوک فنکار دی او داسې یو دوه شعرونه چې د نظر تنده مې لا ښه ورپسې زیاته شوله د نظر تنده مې لا ښه ورپسې زیاته شوله لکه د ګل غوندې په خپل ډنډر راماته شوله د سر سړو پکې د وخت نه مخکې سر خوړلی د سر سړو پکې د وخت نه مخکې سر خوړلی دا پښتونخوا ده چې دا بې وخته میراته شوله مننه جي د سر سړو پکې د وخت نه مخکې سر خوړلی دا پښتونخوا ده چې دا بې وخته میراته شوله اوده پښتونه راویښېږه ګنې لاړې ډوب شوې اوده پښتونه راویښېږه ګنې لاړې ډوب شوې د تاریخ پاڼه دې څه ورکه او څه شاته شوله مالا زما په میراثه کې میراث نه راکوي مالا زما په میراثه کې میراث نه راکوي دا چې یې راکړه د کاکا د زوی نه زیاته شوله دغه یو نیمګړی مننه جي مالا زما په میراثه کې میراث نه راکوي دا چې یې راکړه د کاکا د زوی نه زیاته شوله ما ټول غزل دی چې په خوله لاس کې ده چې د ځان ته زمانه نه پرېږدي په خوله لاس کې ده چې د ځان ته زمانه نه پرېږدي ځینې خبرې په خبرو کې معنی نه پرېږدي دا خلک څوک دي چې د خدای را کائنات ورانوي دا خلک څوک دي چې د خدای را کائنات ورانوي ځینې جومات نه پرېږدي ځینې میخانه نه پرېږدي دا خلک څوک دي چې د خدای را کائنات ورانوي ځینې جومات نه پرېږدي ځینې میخانه نه پرېږدي هغه په خپل ښایست کې دومره لرې تللی ده چې هغه په خپل ښایست کې دومره لرې تللی ده چې هغه د مخ کتو ته چېرته آینه نه پرېږدي مننه جي هغه په خپل ښایست کې دومره لرې تللی ده چې هغه د مخ کتو ته چېرته آینه نه پرېږدي څوک چې قلم غواړي کتاب غواړي د قام بچوله څوک چې قلم غواړي کتاب غواړي د قام بچوله هغه د خپلو بچو لاسو ته لینده نه پرېږدي مننه جي څوک چې قلم غواړي کتاب غواړي د قام بچوله هغه د خپلو بچو لاسو ته لینده نه پرېږدي بیا مغربي توپان راغلی لاس دې کلک راتاو کا بیا مغربي توپان راغلی لاس دې کلک راتاو کا ستا لوپټه په سر زما په سر شمله نه پرېږدي مننه جي بیا مغربي توپان راغلی لاس دې کلک راتاو کا ستا لوپټه په سر زما په سر شمله نه پرېږدي هغه به څه زما نامه واخلي د شونډو په سر هغه به څه زما نامه واخلي د شونډو په سر هغه د شونډو سر ته چېرته دنداسه نه پرېږدي مننه جي هغه به څه زما نامه واخلي د شونډو په سر هغه د شونډو سر ته چېرته دنداسه نه پرېږدي حیرانه خوښ مې نفاق نه دی د نړۍ په خاوره حیرانه خوښ مې نفاق نه دی د نړۍ په خاوره دا انسانانو ته په غاړه کې جامه نه پرېږدي ډېره مننه ګرانو کتونکو یقینا چې ما ته هغه شعر را یاد کړو چې نور به د دې غمه غزل نه لیکم غزل مزه کوي په خوله د غزل یقینا چې غزل د حیران صاحب په خوله باندې مزه کوي د حیران صاحب غږ او د حیران صاحب غزل الله دې د بدو سترګو وساتي الله دې حیران صاحب ته ژوندی لري زه په خپله په دې خبره باندې ویاړ کوم فخر کوم چې حیران صاحب زما هم استاد پاتې شوی دی او زه د خپل طرفه د خپلو ګرانو کتونکو طرفه د حیران صاحب زه بیا ډېره شکریه ادا کوم حیران صاحب زموږ کتونکي ستاسو ډېره شکریه ادا کوي زه په خپله د ټولو ګرانو کتونکو مننه کوم سلام ورته کوم ستاسو د کیمیر ټلویزیون ستاسو د ملګرو یو جهان مننه چې تاسو راغلئ موږ له وخت راکړو زه دا خبره ډېره زیاته کوم چې ما په خپل کلي کې څوک نه پېژني خو دا ستاسو مینه ده ستاسو د مینې هغه الفاظ زما سره نشته دی خو خوشحال خان خټک وایي خوشحال خټکه په درنو دروند او په سپکو سپکه تاسو درانه وایي موږ له عزت راکړه الله تعالی تر ډېر ژوندونه درانه او بریالي لره ډېره مننه حیران صاحب چې تر څو تاسو ژوندي موږ ژوندي یو تاسو له به راځو بار بار به ستاسو نه قیمتي وخت اخلو ستاسو سوري ته به موږ کینو الله دې ستاسو دا سوری زموږ په سر همیشه لپاره قایم او دایم لري ګرانو کتونکو زه زاهد الله زیار ستاسو نه د نن پروګرام په دې سلسله کې اجازه غواړم